السلام او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست په اوربرج نومي ښار کې یم او دلته دا کم خلک چې تاسو وینئ دا د اختر د نمانځنه راووتل دي د اختر مونځ وکړلو اوس څو شېبې روان دی مونځ وشلو د اختر مونځ شو اوس چې کوم د خلک دي په دې عیدګاه کې په دې جمعات کې یا په دې سټیډیم کې دا دویمه جمعه وه اوس د درېیمې جمعې لپاره به تیاریانې کېږي خلک به درېیمه جمعه هم کوي دلته کې دې کې د هر ژبې د هر قام د هر مذهب خلک دي لومبنۍ جمعه دی خو السلام علیکم اختر دی مبارک شه څنګه حال دی زما اوریدونکو که څه خو دې پیژنه خو زما اوریدونکو کتونکو د خپل نوم ووایه که نه زما نوم احتشام دی احتشام ممن ښه او مونځ دې وکړله خیر سره اوس څه پروګرام دی مانځه نه پس څه پروګرام دی کور ته به ځئ ناشته به کوې قرباني به کوې ښه صحیح اخترونه څنګه وي په امریکا کې احتشام ښه دي خوندونه شته ډېر شته ولې شته که ته وغواړې که ته وغواړې خوندونه شته لوی سړی چې احتشام خوشحاله اوسې ژوند دې اوسې اختر دې بیا مبارک شه کاکاجي ته ټول ته زما طرف اختر ډېر مبارکي وایي په دې جومات کې دا دویمه جمعه وه لومړنۍ جمعه چې کوم ده نو هغه په څه ټایم وشوله هغه وشوله 8 بجې دویمه جمعه چې کوم دی په لس نیمې باندې وشوله او اوس درېیمې جمعې لپاره تیاری کېږي ځکه چې خلک راغونډېږي تاسو په دې خلکو کې به وینئ د هر ژبې د هر قام د هر مذهب خو نه د هر مسلمانان هم پکې ټول مسلمانان دي خو پښتانه دي افغانان دي عربیان دي که نه او ټول چې کوم دی نو مسلمانان دي تاسو درخوا یم ګیر چاپېره که تاسو وګورئ نو دا ټول خلک چې کوم دی نو دی خوا بیا تاسو اخوا هم بوځم په وړاندې ویډیو کې هم تاسو ما ګرځولي دلته کې د دې نه وړاندې هم چې کله زه رالم جمع نه وه شوې هغه ویډیو هم ما تاسو دپاره جوړه کړې وه هغه هم تاسو کتلې وي خو لومړی که نه وي کتلي نو هغه هم درسره خامخا وګورئ ستانکزی صاحب اختر مو ډېر ډېر مبارک شه مبارکي د ټولو وطنوالو د ټولو پښتنو ورونو چې هر چېرته یاستئ مسلمانان نامخدا ډېر راغلي دي ډېر زیات راغلي دي خو د پېښور خبره وایي ټول ښه دي خو ریاض کلا ټول نه د ټولو مسلمانانو ستانکزی صاحب پښتانه خو ټول ښه دي خو ستانکزی صاحب چې پکې خپل خدمات دي یعنې مسلمانان ټول ښه دي خو د خپل وطنوال او خپل پښتنو ورونه سړی پکې ویني زړه ورته خوشحاله شي خدای دې ټول بېدرد او بېغمه لري امین ټولو ته اختر مبارک ستاسو دې هم ډېر ډېر مبارک شي ډېر ډېر دې مبارک شي خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ دا اوس ستانکزی صاحب اختر مبارک تاسو ته وي ستانکزی صاحب په خپله فارماسیست دی او ډېر خدمات دي په دې علاقه کې د پښتنو او افغانانو لپاره ډېرې منډې تړلې وخي اوس دې خوا وګورئ تاسو دا ټول خلک را روان دي او زه به واپس هم وځم السلام علیکم اختر دې مبارک شه څه نوم دې دی شهرام او څنګه مونځ دې وکړلو اوس پښتو نه درځي ښه You already prayed. So what are you going to do after the prayers now? We're gonna go. We have a big family gathering today. Where it? At my house. In your house? Okay. Yeah. I'm coming there, man. All right, take care. Eid Mubarak, brother. Eid Mubarak. دا وایي چې زما په کور کې غټه غونډه وي پښتو نه راځي او دا خبره چې په دري ژبې و دري ژبې زه هم د خلکو سره وځم ځکه چې خلک ډېر ووتله او زه هم د دې ځای نه وځم ورو ورو تاسو ته درخوا یم چې خلکو تګ ګاډو وتل که نه خلکو په ګاډۍ راوستي دي که نه لیټس ګو فالو دس که نه السلام علیکم اختر مو مبارک شه څنګه حال دی زه خو هم پېژنم خو زما اورېدونکو کتونکو ته خپل نوم ووایه زما نوم عبدالرحمن دی عبدالرحمن د کوم ځای عبدالرحمن صاحب دی خو افغانستان کې د کوم ځای افغانستان خو لوی افغانستان جلال آباد ښه او مونځ مو کړله خیره سره که بلې جمعې ته انتظار ناوخته شو ها مونږ مونږ وکړل او مونږ د روان یو او یو ځل بیا اختر ډېر ډېر مبارک شه خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ خوشاله شم تاسو سره ملاقات وشو مننه ژوندي اوسئ لوی سړی چې خوشاله اوسئ د چې داسې راځئ که نه مونږ به داسې وځو دې ځای نه به اوس ورو ورو ځو تاسو به خلک هم وینئ څوک خلک لګیا دي تصویران وباسي عکسونه وباسي دې چې کوم ځای کم مل سره تعلق ساتي یاره که نه د جامو ته وګورئ پیزارونو ته وګورئ د خوراکونو ته وګورئ که نه هر څه به تاسو وینئ دې ته ګورئ که نه ټول خلک چې کوم دی وبخیر که نه داسې به شو او څوک خفه دي په اختر پر ورځ هم خلک خفه دي بس هغه نو څه مسله خو به وي که نه مونږ خپله خفه وي په ړم مې دلیږي خو دا پکې اوس پکې څو شېبې وړاندې چې کله دغه کېده داسې وته جمع کېده جمع نه وړاندې چې کوم دی نو 2 کسان مسلمانان شول 2 کسان پکې مسلمانان شول او هغې چې کوم دی نو هغې ته کلمه وویله شوه امام صاحب ورته کلمه وښودله میزه الله مل شه او مبارکي ورته خلکو وویلې مونږ هم ورته مبارکي وایو که دا ویډیو ګوري که نه او هغه مسلمانان شو داسې به راوړو دې خلکو ته ګورئ او زه وختي خو ما تاسو په هغه طرف باندې بوتلي وې په تېره ویډیو کې السلام علیکم رفیع الدین صاحب عید مبارک خیر مبارک thank you so much all right take care دا د جمعه چې کوم دی نو تنظیم کوونکی دی د دې هر څه چې کوم دی ډېر تکړه سړی دی او زه فکر کوم چې بنګالي دی که نه ځکه چې ځکه تکړه دی
دی غفله کوم دا اوس کې د خو آیس کریمونه خلک خوراکونه اخلي اخوا ټرمپولینو باندې ځانګي او ځینې خلک چې کم دینو بل جمع تم ایساریږي دغه دي او دا وینې لوی واړه راغلي دي یو کس چې کم دینو د خپل ژوند هغه چې کم دینو بهر نه دی پرېښی د مطلب د کورنۍ بر نه پرېښی کعبې ګرځېدي نشي په کټ کې راوستې ده خو راوستې ده ځان سره که نه او دغه خبره چې ټول خلک راغلي دا ټول دې خلکو ته تاسو وګورئ څو ځله څوک آیس کریمونه اخلي څوک ملایانې اخلي او څوک به چې کم دینو زه ځمه ځکه خو زما چې زما د کم ټایم هغسې دا ګوره چې دغه والا ورته ولاړ دی سیکیورټي والا مو ته ولاړ دي ټول خلک دي که نه دې خلکو ته ګورئ او د خویندې هم پکې راغلي دي میندې هم پکې راغلي دي بچیان هم پکې راغلي دي او بچي هم پکې راغلي ټول پکې راغلي دي او دا تاسو ته وګورئ د جامو ته وګورئ تصویرانو باسي کالو ته وګورئ ماشاءالله که نه د کلي وطن نه راغوښتي دي هغه چې کم دی نو منی سرکولیشن دی پیسې چې کم دی نو خلکو چې ولې غوټې ورکړې په اخترونو کې روباسي څوک په قربانو عبادتونو کې ولګوي څوک چې کم دی نو په جامو باندې ولګوي او څوک څنګه نو دا تاسو وینئ دغه کالو او دغه چې کم دی نو دې ته وایي منی سرکولیشن که نه د پیسو چې کم دی نو دا پکې خیرات خو ډلې کېږي که نه دي دې پکې خیر غواړي الله دې راته معافي وکړي که نه دې ته دې پکې نه راولم ځکه نور خلک ورسره هڅولي کېږي نو پورکټ خو ما سره هیلپ وکړي مرسته راسره وکړي وګوره ماسي چې کوم دی په ویلچر کې راوستې خو راوستې کور کې نه ده پرېښې ځکه چې دا هم ژوند غواړي دا هم ژوندی ده که نه ژوندي خلک چې کم دی نو ټول خلک چې کم دی نو ځي یو خوا بل خوا عبادتونو له کیسو له دغه شانتې نو زما پلین کوچ هغه ځای کې ولاړ د پلین کوچه پورې به تاسو لپاره ریکارډینګ کوم او د شانه به تر خلک هم ښایم تاسو به یې وینئ که نه لویه ګڼه ده که داسې دا تو شو لوی میلس روان دی میلس مطلب دا دی چې کم دی نو خلک ډېر دي دا مطلب مې دغه دی لویه میله ده دومره چې کم دی نو ګڼه ما په خپل کلي وطن کې نه لیدلې کلي وطن کې مطلب دا دی چې یو جمع له خلک راغلي او دوه درې جمع کېږي دلته کې که نه او د دې نه پس به خلک قربانو لځي او قربانۍ ځای په ځای اخېستي چا په 2500 چا په 350 چا په 500 چا په شریکه باندې اخېستي دي که نه او چا دوکانونو ته پیسې ورکړي دي اوس که زه د خپل ځان ما یو دوکان ته پیسې ورکړي هغې یو بل مې چې کم دی نو چا سره برخه اخېستې ده که نه نو دوکاندار راته وایي چې به تاله قرباني وکړم تاله به غوښه راوړم ما ورته مال یې مه راوړه ماله به ته لږه غونته برخه راکړې نور به چې کم دی وویشي او دویمه چې کم دی نو بل ملګرو سره مې برخه اخېستې ده په څه شی ورته وایي خې دی کټې دی وټیور که نه اوس به هغې له مې ورځو له خیره سره خو د وظیفې نه پارې شم زه په ډیوټۍ باندې هم یو بریک مې اخېستی و دمه مې اخېستې وه نو هغې له راغلم او مکمل ویډیو ما چې کړی ده تاسو دپاره هغه په وي او اے ډي و باندې ما تاسو دپاره کړې ده او هغه ویډیو تاسو کتې شئ چې کله مونځ ختم شو جمع وشوه او خلک راوتل ځکه چې زما نه خولې ډېرې زیاتې اوبه دي او زه ډېر زیات خراب یم ډیهایډریټ شوی غوندې یم خوله مې موچه کېږي نو بېهوشه نه شم زه کور ته ځان رسوم ناشته مې هم نه ده کړې که نه دا ورته ګوره دا پکې پښتانه نور رالو یا خوا را دوی ګاډۍ خوا راوله که نه او دا ټول خلک دا اوس وزي لګیا دي او زما پلین کوچ کوم ځای کې ولاړ زما پلین کوچ ما هغه ځای کې ودرولی و زه به یې لټوم چابیانې خو راسره دي چا ښه او ځینې خلک تپوسونه کوي چې کم دی نو غلاګانې پیزارونه کېږي نه دلته پیزارونه څوک نه اچي دی بل چا دي ته اوس وګوره دا دواړه یو بل سره خرخوا شوي دي بس خو چې کم دی نو زمونږ جګړه ده پکې دا پکې جګړه د دې دواړو جګړه ده دا موږ جګړو نه تښتو یار چې ته یو بل نه ډبئ بیا پولیس ته ګواهي مو ورکوې که نه ګواهۍ ټایم را سره نشته چې بیا عدالتونو ته ځو زمونږ ګاډۍ هغه ځای کې ولاړ دی یو د هر ځای کې چې رایوځای شي که نه دا خلک خامخا جګړې کوي او جګړه به خامخا کوي جګړه نه بغیر کېږي نه که نه او دغه شانتې سوري براده که نه دا جګړې مګړې پکې خامخا کېږي او کیسې پکې ډېرې دي السلام علیکم اختر مو مبارک شه مونځ مو کړله خیره بالکل هلته خو پکې چې کم دی اوس ګاډو وتلو کې اوس دغه مسله چې ووځو به څنګه خیر هیڅ وخت به ورته حوصله وکړو ځئ او څه پروګرامونه یو مانځه نه پس ځو د هغو دوستانو کره خپلوانو کره لیدو ته ځو ښه او تاسو خو دلته مو لیداست بس خوشحاله شو ستاسو د اختر یو ځل بیا مبارک شي خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ هغې تاسو ولید هغې سره مې اختر مبارکي مو کړه او په هغې کې زموږ خوراکۍ هم ناسته وه ورسره نو خوراکۍ ته مې چې کم دی نو بس هغه پکې ویډیو کې نه راتلل غوښتل ګوره جمهوریت چې څوک راتلل غواړي زموږ پلین کوچ کوم ځای کې ولاړ دی اوس ګورو هغه شاته پکې لویه غویمه روانه ده غویمه مطلب دا دی جګړه روانه او هغه مخامخ چې کم دی که تاسو زوم ان کړم که نه تاسو ته به هغه ځای کې هم ډېره غټه پارټي ښکاره شي دا ورته غوږ کې دا خو زه بره شوم ډېر زیاته وینې ډېره لویه کیسه روانه ده دغه ځای کې دا به داسې کو زوم آوټ به یې کړو او اوس به بیا زوم آوټ کړو نو شاته پکې دوه کسانو په ګاډي جګړه یو ویزه مخکې وځم بل ویزه هلکه کور ته روان یې خدای مې کې ته مخه کړه ته بل خوا خونه یې روانه نو دغه کیسې پکې هم روانې دي نو هم د دې سره زه وکیل خان به هم تاسو نه اخلم اجازه ما پلین کوچ دارې ولاړ دی او زما او نورې کیسې به بیا کړو ستاسو دپاره مې چا سره اختر مبارکۍ هم ډېر ونه کړو اوس به ټلیفونونه هم کوم میسیجونه به هم کوم او بس ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ ټولو ته د اختر ډېر ډېر مبارک شي د الله